ملا یعقوب ویل ډیپلوماټیکو اړیکو وروسته له هند سره دفاعي اړیکو ته چمتو یو. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یوې هندۍ رسنۍ ته ویلي چې له هند سره صادقانه ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبې په ورځ له هند نیوز 18 سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې ملا یعقوب له هند سره پر سیاسي او دفاعي اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې له افغانستان سره د هند له مرستو مننه کوي. هغه وویل موږ هند ته د خپلې دروازې پرانیستې په ورکولو سره د هند هرکلی کوو او موږ هیله لرو چې هند به اړین نوښتونه وکړي او له موږ سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هغه وویل که له هند سره اړیکې ټینګې شي نو طالبان به د پوځ زده کړو لپاره هند ته ولیږل شي چې کومه ستونزه به نه وي. ملا یعقوب نیوز 18 ته وویل زموږ پوځ په نړۍ کې یو له سترو پوځونو څخه دی. نوموړي په دې خبرو کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکاریو په برخه کې ډیپلوماټیکو همکاریو ته لاره هواره شي. نوموړي ویلي که څه هم له پاکستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري خو له دغه هیواد سره د دفاع په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ملا یعقوب په خبرو کې د طالبانو او القاعدې ترمنځ هر ډول اړیکې رد کړې او ویل چې دوی له دې شبکې سره کومې نوې اړیکې نه لري. هغه زیاته کړه موږ سخت کار کوو او چمتو یو چې له متحده ایالاتو سره په ټولو برخو کې نوې اقتصادي سیاسي او نور اړیکې ولرو. دا کومه ستونزه نه ده. امریکا هم باید د نوي افغان حکومت په لاره کې ودرېږي. دا هم وویل چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. ملا یعقوب هندي رسنیو ته دا هم ویلي چې په هیڅ حالت کې به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د هند پر ضد وکاروي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.